د وخت تیریدو سره د نور امروزه استعمال د سیزونو په شان د سرو زرو نه جوړ کالو پترو په نمونو کې هم بدلون راغلی. په تیر وختونو کې چې به زنانو کم د لاس جوړ شوي امیلونه، کټمالي، سینګار پټې او جونکې د ډول او سینګار لپاره کارول اوس د هغې په ځای پښتنې زنانه په ماشین جوړ کالي اچوي. د سرو زرو د کالو په نمونو کې بدلون نه یوازې د نوي دور ماشیني آلاتو له وجې راغلی، بلکې د سرو زرو په نرخ کې سیواوالی هم بللی شي. د پېښور صدر بازار سره تړاو لرونکي د زرګرانو د اتحادیې مشر فیض الله سراف وایي چې په تیر وختونو کې د سرو زرو نرخونه ډېر کم وو، چې له امله عام ولس د زنانو لپاره په ډېر مقدار کې کالي جوړول. ولې اوس د زرو په بیه کې زیاتوالي له کبله کومو خلکو چې به لس تولې کالي جوړولو توان لرو هغې 3 تولې هم نشي جوړولی. هغې زیاته کړه چې اوس په کالو کې د سرو زرو کم استعمال لپاره خلک مختلف قسم مرۍ، مشکڼې او مالۍ خوښوي، کوم سره چې په کمه خرچه د لږو سرو زرو نه ډېر کالي جوړ شي. پښتانه چې د خیر هغې خو ټوس شی چولو جي او درون شی به خوښولي او خو سونه مرزانه وه او ساده وخت او ساده کالي و جي. هغه ټایم مختلف هغې کې هغه ټایم هغې د پونډونو هارونه ډېر خوښېده، کټماله به وه، ګجرې کړې به وي جي، داسې د سر لپاره به ورته سینګار پټی ویلی شي، جمبر به و. نن سبا خو به د برایډل ډېر زیات چلي لګیا دي، غمو والا سنګاپوري سامان خلک خوښوي، مدراسي خوښوي جي، مختلف ایټم دي دی کې. د سرخار پېښور اندرشیر بازار چې د سرو زرو کاروبار لپاره نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې خپل نوم لري، بلکې په ټول هېواد کې د کالو کاروبار لپاره یې خلک پیژني. په دغه بازار کې د زرګرۍ کارکوونکي اجمل خان وایي چې کوم کلتوري کالي به خلکو پخوا جوړول په هغې به ډېر وخت لګېدو، ولې اوس د مشین په ذریعه د کالو نوي نوي نمونې په ډېر کم وخت کې جوړیږي او دغه وجه ده چې کالي اخیستونکي مشیني کالي خوښوي. لکه مخکې خو به چې کوم دی ساده ډیزاینونه هغه په لاس په جوړېدله، د لاس نه چې کوم دی اوس چې کوم دی نو مشین نه کاسټینګ ورته وایي، نو هغه کاسټینګ داسې چې په مشین باندې کېږي. ښه بیا پکې داسې کار مې چې پکې موږ اکثر په ملتان کې کوو، نو دې سره چې کوم دی په کاروبار باندې سره هم ډېر پرېوته. اوس هغه سیستم ختم دی. اوس که مطلب چې ته بنګړي یادې 4 رنګه بنګړي وي، نو په 10 ورځو کې ښه ناخه مشکل نه مشکل به کار چې کوم دی د بنګړو نه هغه جوړېږي، یا داسې یو غټ سیټي 4 رنګه سیټي هم تقریبا دغه 10 ورځو کې 15 ورځو کې تیاریږي. د شمیرو تر مخه اندرشیر بازار چې په موجوده وخت کې د زرګرۍ یعنی کالو جوړولو او خرڅولو څخه کم 3000 دکانونو باندې مشتمل دی. په دې کې د 15000 نه زیات کاریګر او دکانداران د کالو کاروبار کې بوخت دي. د بازار مشر صراف اورنګزیب خان وایي چې د پاکستانی روپۍ په قدر کې د کمی له کبله د سرو زرو په قیمت کې اضافه شوې ده او د هغې په ګټه کې کمی راغلی دی. هغې دا هم وایي چې اوس په پښتنه سیمه کې د ودونو وخت شروع دی، ولې بیا هم زیاتره دکانداران د ګاګ په انتظار کې وي، کوم چې د بازار مخه ډیره کمه کوي. کله نه د ډالر باندې چې اپ ډاون راغلی دی، نو دې سره له کاروبار باندې زموږ فرق دا راغلی چې ډالر خطو سره سونه چې کومه دا ټچ ده هغه بیا مارکیټ کې تیزی راځي. د تیزی راتلو سره داسې دی چې مارکیټ بیا لږ خاموش شي، خلک بیا لږ ویټ کوي چې مې بي لږ کم شي، نو بیا کارونه وکړو. نو کاروبار باندې دغه فرق راغلی دی چې د ریټ خطو سره اوسطن کار چې کم دی داسې 50% پورې لږ کم شوی دی. یو بل مین مسله چې کوم زموږ دکاندارانو ته وي هغه دا وي چې دلته خلک راځي اډر ورکوي او ریټ وکړي، نو د ریټ خطو سره چې کم دی نو د هغې د دکاندار او د کسټمر منځ کې چې دی بیا ډېر هغه راځي، نو دغه لکه دکاندار ته بیا تاوان شي. د زرګرانو په وینا د پېښور اندرشیر سره سره د خیبر پښتونخوا سرخار نورو بازارونو نه یوازې د لاس جوړ شوي د پښتنو هغه کلتوري کالو پترو جوړولو رواج ختم شوی، بلکې کومو کاریګرو چې به دغه کالي جوړول هغې هم د سرو زرو د زیات قیمت او د لږې ګټې له امله د زرګرۍ کاروبار پرېښودو ته تیار شوي دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.